په بنگلادیش کې یوې ښځې یوازې د دې لپاره چې زوی یې له خپلې ملګرې سره نیپال ته سفر ونه کړي په تیاره کې د بم کېښودلو درواغجن خبر خپور کړی دی. د بنگلادیشي رسنیو د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د هوایي چلند چارواکو ته دا خبر ورکړل شو چې له ډاکې نه نیپال ته د روانې دولتي هوایي شرکت بیمان په الوتکه کې بم ایښودل شوی دی. د بم د ګواښ له کبله د امنیتي ځواکونو ځانګړي ټیمونه سمدلاسې فعال شول. الوتکه ودرول شوه او د 3 ساعتونو لپاره تالاشي واخیستل شوه، خو هیڅ ډول چاودیدونکي مواد ونه موندل شول. وروسته چې د الوتکې امنیت تایید شو، الوتکه له ځنډ وروسته د مسافرو په ګډون د نیپال پلازمینې کټمنډو ته ولاړه. د پلټنو پر مهال څرګنده شوه چې دا درواغجن خبر خپله د الوتکې یو مسافر یوې میرمنې ورکړی و چې غوښتل یې خپل واده شوی زوی یې له بلې ملګرې سره له سفر کولو څخه راګرځوه. دغه میرمن چې د خپل زوی له میرمنې سره یې د زوی د غیر اخلاقي اړیکو خبر ترلاسه کړی و، د زوی د یو ملګري په مشوره دا خطرناک اقدام کړی دی. پولیسو د مشکوکې میرمنې ترڅنګ د هغې د زوی میرمن او د زوی دوست هم نیولې او د درواغجنې ادعا او عامه امنیت ته د خطر له امله یې پر ضد قانوني چارې پیل کړي دي. دغه پیښه نه یوازې د قانون مجازاتو سبب شوې، بلکې د نورو مسافرو ژوند یې هم د بې ځایه خطر سره مخ کړی و.